وزیر محمد اکبر خان ناول لیکوال او ژباړن محمد زبیر شفیقي لیکلی او څو میاشتې وړاندې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 413 مخونو کې چاپ او خپور کړی دی. دا چې د دې کتاب محتوا پر کومو پیښو څرخي او څومره حقیقي بڼه لري، د همدې کتاب له لیکوال ښاغلي محمد زبیر شفیقي سره پرې غږېدلي یو. شفیقي صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. په پیل کې که راته ووایاست چې وزیر محمد اکبر خان د افغانستان د معاصر تاریخ مطرح غازی دی. ستاسو پاند د هغه په اړه د دې ناول لیکلو لپاره کوم ځانګړي عوامل یا الهام در سره وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته سلامونه، مننه. د وزیر محمد اکبر خان په باب د ناول د لیکلو انګیزه ما سره د پخوا نه وه. د افغانستان د هغو شخصیتونو تاریخي شخصیتونو په باب د تاریخي ناولو لیکلو اراده ما سره ډېره د وخته وه. هغه وخت چې ما د ارواښاد نسیم حجازي ناولونه ژباړل، بیا به مې ډېر وخت د خپلو تاریخي شخصیتونو پر کارنامو همداسې فکر کوم، ویل چې که ما ته خدای پاک فرصت راکړه نو زه به په همدې شخصیتونو هڅه کوم چې ناول پرې ولیکم، تاریخي ناولونه ولیکم د دوی په کارنامو. نو د وزیر محمد اکبر خان تاریخي ناول هغه اصلي انګیزه یې همدغه ده چې د تاریخي څیرو د افغانستان د هغو تاریخي څیرو چې په افغانستان کې د ازادۍ یا د افغانستان د جوړولو په باب دوی هڅې کړي، تاریخي شخصیتونه دي او د دې وړ دي چې موږ یې باید ژوندي وساتو او د تاریخي کرکټرونو په حیث یې موږ یې د اتلانو په حیث وستایو وساتو. وزیر محمد اکبر خان د انګریزانو په مقابل کې د جهاد ستر قهرمان و، سره د دې چې د شاهي کورنۍ یو شاهزاده و. د ډېرې سختۍ ګاللې، په دې خاطر ما ته د اول نه د ډېر پخوا نه د یوه تاریخي اتل په حیث مطرح و او دی هم همدغسې د تاریخي شواهدو کومې لیکنې چې د ده په باب د افغانستان مورخینو یا د هغو نه پرته د پردیو خارجي مورخینو لیکوالانو چې لیکلي دي، د دې شخصیت سترتوب کې د وره ښکاري. متاسفانه په ډېره ځوانۍ کې دی، په ډېره ناځوانۍ شهید شوی دی او که پاتې وای زه فکر کوم د افغانستان اوسنی وضعیت به دغسې نه و چې موږ یې شهیدان یو. ډېره مننه شفیقي صاحب. شفیقي صاحب محترم، په دې ناول کې تاسو د وزیر محمد اکبر خان د ژوند پر کومې برخې زیات تمرکز کړی؟ اول تاسو هغه ځانګړې برخه غوره کړه. ما د وزیر محمد اکبر خان هغه کرکټر ته، هغه هڅو ته زیات تمرکز په هغو هڅو کړی چې ده پکې رول درلودلی. د په ژوند کې د افغانستان د سرنوشت په رابطه چې ده کومې د انګریزانو سره مقابلې یا بخارا کې چې دی بندي شوی، د هغو کومې قصې چې دي او په مجموع کې د انګریزانو په مقابل کې د افغانستان د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره چې د کومې هڅې کړي، ډېر تمرکز په همدغو هڅو شوی دی او په هغو تاریخي شواهدو او اسنادو استناد شوی دی چې کره دي، د موږ خپلو مورخینو لیکلي یا بهرنیانو خصوصا انګریزي لیکوالو یا د هغو جنګ د عیني شاهدانو په قلم لیکل شوي شواهد دي، د هغو له مخې تمرکز شوی دی. کور ودان شفیقي صاحب، تاریخي ناولونه اکثره د حقیقي پیښو او تخیل ترمنځ توازن ساتي. تاسو څنګه ډاډ ترلاسه کړ چې په دې کتاب کې تاریخي حقایق سم وړاندې شوي دي؟ یقینا همدا ما چې کوم تاریخي ناولونه لوستي وي یا مې ژباړلي، په دو کې
زه یو ټکي ته متوجه شوی یم چې په ځینو تاریخي ناولونو کې خیال او افسانه په تاریخي حقایقو زوروره وي. په ځینو کې بیا تاریخي حقایق تاریخي پیښې په خیال او افسانه زورورې وي. نو دا دا دواړه زه فکر کوم چې د افراط او تفریط په دغو دواړو برخو کې د ناول کیفیت ته تاوان رسوي. ښه تاریخي ناول د ما په نظر هغه دی چې تاریخي مهم حقایق او پیښې په خپله بڼه د تحریف نه پرته ترسیم کړي او د هغو ته څنګ افسانه د دې لپاره چې هغه وچې تاریخي پیښې په ادبي رنګ او خوږلني پکې پیدا شي. افسانوي کردارونه او کرکټرونه د هغو ته څنګ همداسې موازي پر مخ درومي. نو زه فکر کوم چې زه په دې نظر یم او دا ماته د څومره تاریخي ناولونه چې ما لوستي دي هغو په رابطه یې ما خپل قضاوت همدغه دی چې په کومه کې دا توازن رعایت شوی وي، یعنې تاریخي پیښې پکې په خپله اصلي بڼه راغلي وي، د هغو ته څنګ افسانوي او خیالي کرکټرونه هم په مخ تللي وي، نو هغه کامیاب دي ما په نظر او د هغو لوستونکي هم زیات دي. او په کومو کې چې دا تعادل له منځه تللی وي په هغو کې بیا متاسفانه هغه د خلقو د خوښولو کیفیت یې هم شاید تغییر وکړي. خیر اوسئ شفیقي صاحب. شفیقي صاحب یوه بله مهمه هغه دا چې د وزیر محمد اکبر خان په اړه د دې ناول لیکلو پر مهال تاسو له کومې لویې ننګونې سره مخ شوئ او څنګه مو هغه ننګونې حل کړې؟ زه د هر ناول په رابطه په تېره د وزیر محمد اکبر خان د ناول په لیکلو په باب هم حتما هر لیکوال د یو څه ننګونو سره مخ کېږي. هغه دا چې یو خو متاسفانه د موږ په خپلو تاریخونو کې ډېر مسایل ډېر داسې په تفصیل نه دي راغلي، په ډېرو مهمو موضوعاتو کې ډېر کم مواد موږ لرو. خصوصا مثلا زه یو مثال راوړی شم چې د ستر نیکه میرویس خان د ناول په رابطه په افغانستان کې د موږ په لیکوال په ډېرو کمو مواردو په ډېرو کمو شیانو هغو تماس نیولی دی. موږ په تاریخي آثارو کې ډېر کم مواد د هغو پر ژوند او د هغو په شخصیت لیکل شوي. بخښنه غواړم په داسې حال کې چې په انګلیسي آثارو کې لویو انګلیسي لیکوالو، ځینو سیلانیانو، ځینو کشیشانو چې په هغو وخت کې په افغانستان ته راغلي، هرات او اصفهان او دو ځایو ته یې سفرونه کړي، خپلې خاطرې یې وړي، په سوونو مخونه کتابونه ډک دي چې په هغو کې ډېر زیاتې کارنامې د میرویس نیکه په رابطه پکې ثبت دي شته. نو یوه ستونزه همدغه ده چې زه دایم ورسره مخامخ وم زموږ په تاریخونو کې. یوه بله ستونزه دا هم ده چې متاسفانه لږ توازن پکې نه وي ساتل شوی، ځینې شخصیتونه پکې هغه څه قسم یې چې حق وي هغسې حق یې نه دی ادا شوی. یو د هغوی جملې نه چې موږ په تاریخونو کې ډېر زیات تمرکز نه دی شوی همدا وزیر محمد اکبر خان دی. زه فکر کوم وزیر محمد اکبر خان د انګریزانو د جګړې د ټولو جګړو خصوصا د همدغه اولې جګړې چې شاه شجاع دلته راغی او دی په مقابل کې د نورو هغو قومي غازیانو مشرانو سره یو ځای په مقابل کې ودرېد. دی د ډیپلوماسۍ او سیاست او د جګړې د اتل په حیث
یو ځانګړی ځای لري چې متاسفانه ډېر په همغه بڼه او په اصلي شکل په اصلي محتوا په زموږ په تاریخونو کې کم راغلی دی. په نورو اثارو کې د خارجي بهرنیانو خصوصا د همغه جنګونو د عیني شاهدانو په لیکنو کې بیا د ده د شخصیت په باب ډېر زیات شیان راغلي. د هغوی جملې نه جګړن آیر په نامه یو دی د جنرال الفینستون او د میرمن سیل خاطرات دغو ټولو کې د وزیر محمد اکبر خان په باب خاص لیکنې زیاتې راغلي، ډېر شیان یې راغلي چې د هغو نه سړی پوهېږي چې دی ډېر لوی شخصیت و، خو حق یې ډېر نه دی ادا شوی. او د ما په ټولو مواردو کې د دغه تاریخي ناول لیکلو په برخه کې همدغه یوه ستونزه ده چې زموږ په آثارو کې ډېر تفصیل نشته لکه څومره چې په نوره دنیا کې د موږ د همغو شخصیتونو په باب لیکل شوي. ډیره مننه شفیقي صاحب. د دې ناول څخه ستاسو پیغام څه دی او تاسو هیله لرئ چې لوستونکي د وزیر محمد اکبر خان د ژوند له کیسې څه زده کړي؟ زه فکر کوم چې څو ټکي ډېر پکې مهم دي. یو همدغه چې متاسفانه تاسو وګورئ انګریزانو امیر دوست محمد خان د هند نه راووت، بیرته یې په کابل کې پادشاه کړ، خو زوی یې ونه زغملو. پلار پادشاه کوي خو زوی نه زغمي او بالاخره یې وژني. موږ ځوان نسل دا باید پوه شي چې بهرنیان دایم خپل اهداف لري او دلته چې څوک حمایه کوي یا ملاتړ کوي حتما دوی خپل اهداف لري د هغو سره او ترمنځ یې پټ او ښکاره قراردادونه وي، د هغو په بنیاد یې ملاتړ کوي. هغه څوک چې دا وطن غواړي، د وطن ازادي او خپلواکي او استقلال او هویت غواړي او په خپل هویت او په خپل استقلال کلک ولاړ وي، هغه د هیڅ خارجي لوري دوست نشي کېدای. یو مغرض خارجي لوري چې د موږ په وطن کې غواړي مداخله وکړي او کار ولري، نو دغه یو داس دی. دوهم دا چې متاسفانه بدبختانه د موږ په ملت کې د ځانځانۍ او د وحدت احساس پکې کم دی چې په یو شخص راټول شي. د ځانځانۍ او د خارجیانو په لمسون یا د هغو د پیسو په بدل کې د خپل ملت د مشرانو په خلاف درېدل، دا پکې متاسفانه د ډېر پخوا نه دود دي او دي اوس هم. موږ تاسو د همدغه وروستیو 40 کلونو شاهدان یو چې وضعیت هم څه رقم دی په افغانستان کې. موږ داسې شخصیتونه درلودل په دې 45 کلونو کې چې ملت پرې راټول وای، موږ به د مشکل نه خلاص وو، افغانستان به آزاد وو، د جنګو د پردیو نیابتي جګړو نه به خلاص وو. متاسفانه هغه بدنام شوي او د خارجیانو په لمسه بدنامې څېرې، بې شخصیته څېرې په ملت تپل شوي. د وزیر اکبر خان په وخت کې همدغسې وو چې متاسفانه انګریزانو پیسې ورکولې، ځینې خاینانو ډېر مهم غازیان شهیدان کړل، په وزیر اکبر خان 15 ځلې مرګونې حملې وشوې. نو دغه ټول هغه واقعیت دی، زه فکر کوم تمرکز په همدې دی چې لوستونکی باید د هغو نه یو عبرت واخلي چې موږ باید دغه نقیصه په خپل ملت کې کمه کړو چې اول یو وحدت ولرو، بل په وړو شعارونو یو د بل په خلاف د جګړو مخالفتونو نه لاس واخلو، د یو ملت په حیث، د یو مسلمان ملت په حیث خپل راتلونکی په دې قسم تضمینولی شو. کور د ودان شفیقي صاحب. شفیقي صاحب په پای کې که د پوهاوي اوریدونکو ته ووایاست چې
اوس د کوم اثر په لیکلو یا ژباړلو بوخت یاست؟ سمدستي اوس زه د احمدشاه بابا د ناول په لیکلو بوخت یم. داسې وبوله چې 50 یا 80 سلنه یې کار په مخ تللی دی، خو همدغه ستونزې چې مخکې ما یادې کړې د ځینو آثارو په رابطه هغه دلته هم شته. ځینې تناقضات دي چې د پیښو د تاریخونو دا ټول په تاریخي ناول کې دا یو شی چې ډېر مهم دي، همدغه تاریخي پیښو تناقضات که سړی ورته دقیق پام ونه کړي شاید ناول بې اعتباره کړي، شاید لیکنه بې اعتباره کړي. لکه د موږ په مثلا ډېر داسې پیښې شته چې د دوو شخصیتونو د عمرونو تفاوتونه پکې باید ثابت وي، معلوم وي، چې که هغه معلوم نشي، تثبیت نه وي او داسې په پټو سترګو راشي، کیدای شي دغه د عمرونو تفاوت یو چا ورته پام شي او غلطي چې پکې راووځي د ټول ناول هغه ټول اعتبار ورسره ختمي. نو زه د فعلا د احمدشاه بابا د ناول په لیکلو بوخت یم. دعا کوم چې خدای ماته توفیق راکړي چې دا بشپړ کړی شم. تاسو هم راته دعا کوئ او د تاسو نه مننه. خدای مل شه. السلام علیکم. ډیره زیاته مننه له لیکوال او ژباړن محمد زبیر شفیقي څخه او همداراز د پوهاوي له ټولو درنو اوریدونکو څخه چې تر دې دمه را سره ول.